افغانستان به هلته جوړ شي چې هر یو کس په خپل کار باندې پوه شي. زه کرکټر یم، په خپل کرکټ کې باید وغږېږم، خپل کرکټ نه پوه شي. ته دوکاندار یې، خپله دوکانداري باید وکړې. یو ډاکټر دی باید خپله ډاکټري وکړي، یو انجینر دی خپله انجینري وکړي. بیا به زموږ افغانستان جوړېږي. مشکل دلته دا دی چې زه کرکټر یم، په ډاکټرۍ کې خبرې کوم چې یاره دا سر لګېدلی دی، دې ته دا بولی ورکړه ښه به شي. او ډاکټر راځي ووایي که دا بیډ یې داسې نه وای کړی، که دا شاټ یې داسې نه وای ولا دا ګوره دغه شی دی، دا ما په ګپ کې ویلې خو دا حقیقت دی. دا کار ښه نه دی یار. هر یو کار خپله مسؤلیت په خپله ادا کړو که نه. څه ښایسته افغانستان به لرلی چې بیا به مونږ تاسو مسافرتیاتو ضرورت نه لرو، نه به تاسو دلته اوسېږئ، نه به مونږ په دوبۍ کې اوسېږو، بیا به په خپل افغانستان کې. نو خبر مطلب مې دا دی تاسو خفه نه شئ زما خبرې څنګه چې ښکلې داسې خبرې هم ښکلې دي ماشاءالله. خوشحاله میدان باندې د کرکټ نه نن موږ د سور او شین بیرغ څنګه لیده. زمونږ هم کوشش دی که نه چې زمونږ تاسو په وطن کې مونږ تاسو ټول پرېږدي، یوازې خوشحالي هم دا کرکټ